نن په مرداد چیمبر او سمال ټریډر سمال انډسټری کې د تاجر اتحاد صدر احسان باچا د سمال چیمبر صدر معاذ الله خان نائب صدر حافظ ضیاء الرحمن سابقہ صدر نواز ماندوری په مشرۍ کې یو تابعه وشوه چې پکې په ګڼ شمېر د تاجر اتحاد عہدیدارانو او ممبرانو شرکت وکړو د بهر نه راغلي ګران میلما کمشنر انکم ټیکس ته د چیمبر مشرانو پر راتلو هرکلي وي په دې موقع کمشنر انکم ټیکس تاجرانو ته په ګوشواري جمع کولو باندې په پیښو مسلو یو تفصیلی بریفینګ ورکړو کمشنر انکم ټیکس زیاته کړه چې تاجران دې په وخت باندې خپل ټیکسونه ادا کوي په دې موقع د سمال چیمبر مشرانو راغلي ګران مشر کمشنر انکم ټیکس ته د هر قسم تعاون یقین دهانی ورکړه دینه بعد کمشنر انکم ټیکس او د سمال چیمبر نائب صدر حافظ ضیاء الرحمن د ګوشوارو او د ټیکس حواله سره پښتونیو سره صدارنګي وي بالکل دلته کې نن مونږ راغلیو چې مونږ کم چیمبر عہدیداران دي هغه سره مونږ په دې باندې خبرو کو چې هغه خپل ټیکس گوشواري او ویل سټیټمنټ سي دي هغه 31 دسمبر د لپاره اخیری تاریخ ټاکل شوی دی د هغه نمخ کې خپل دا جمع کی نه صرف په خپل جمع کی بلکې د دوی سره دلته چې کم نور ممبران دي چې هغه ټولو باندې دا جمع کی او د معیشت ډاکومنټیشن چې د دې ملک لپاره د وخت کې ډېر غټ چیلنج دی د هغه سره نبردازما کېدو کې زمونږه مدد وکړي د اسسټنټ کمشنر مردان چنن ناغلیو جی نو دې سره زمونږ د مشرانو او زمونږ ډیر زیات خپل ماحول کې خبرې وشوي او د تاجرانو چې کوم تحفظات لکه ډیر تاجران داسي چې د انکم ټیکس او ګوشوارو او د ان ټي ان د دغه ډیر زیات اغي په یره کې دي نو هغه یره چې کم دي نو دي موږ سره ډیره تفصیلی خبرو شو هغه یره چې کم دي نو ډیر تاجرانو لکه مطلب ختم شو بل چې کم دی غیله کده ګوشوارو خبره وکړي چې لکه ګوشواري د کې داسې کسان شته چې ګوشواري نه جمع کینو غوي چې دا ګوشواري جمع کوي را تاسو پسې چې بیا لیټر راځي د غرازي نو دا ردی د وجه چې تاسو چې کم دینو ګوشواري په وخت باندې نه جمع کوي نو اغي دا ریکوست کو چې تاسو خپل تاجرانو ته وایي چې تاسو د ګوشواري په وخت باندې جمع کوي او چې دا غي د پر اوس موږ داسې پروګرام جوړو چې زموږ سره کم صدران دي د مختلف ځایونو لکه شهیدانو بازار شو یا داسې نور ځایونو شو نو هغه ځای کې تاجرانو به سره چې کم دي موږ ملاقات کوو او د اغي سره موږ یو کس سره دا خبر به تکو د اغي دړنه موږ دا یره ختمو چې د انکم ټیکس اصل کې دا غون ملک زموږ د چې دینو دا په ټیکسونو باندې روان دي او لکه 22 کروڑ عوام دي او په دې کې تقریبا 10 لک کسان ټیکسونه ورکي او دا نور نه ورکي نو ملک هم په ټیکسونو باندې چلیږي او زموږ د خلک چې کم دي نو د حکومت او د ګورنمنت چې کم دي نو اغي مطلب فیسیلیټیز غواړي خو الکه فیسیلیټیز اغي په سم باندې ورکي ځکه چې اغي ته هغه شانت ټیکسونه او دغه جمع کی